د افغانستان د پرسال 19 کلنې کم عمره ځوانانو تېره پنجشنبه په پای لوبه کې یا په وروستۍ لوبه کې ایران ته 2-1 ستره پای لوبه کې ماتې ورکړه او د سرو زرو مډالې وګټلو. یوه نادره پیښه چې هیڅ چا یې تصور نه کولو. په خوست پکتیا کې هغه بریا خلک لمانځي چې کلونه یې انتظار ورته کوي. په خوست او پکتیا کې به زیات د کرکټ بریا لمانځل کېدله، خو دا ځل هر څه بدل شول. د افغانستان د پرسال 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې ته دومره په لوی توپیر خلک راوتي وو چې هیڅ چا یې تصور نه کاوه او ټولو دا یو غږ بدرکوه چې زنده باد افغانستان، زنده باد افغانستان. څوک نشي کولی د شماله تر جنوبه له ختیځه تر لویدیځه ټول یو افغانان یو. دا د هغو خلکو لپاره درنه څپېړه ده کوم چې افغانستان یو موټی نه غواړي. کله چې د افغانستان 19 کلنه کم عمره د پرسوال ملي لوبډلې لوبغاړي کابل ته راغله او د خلکو مینه یې ولیده، دوی دا فکر کوو چې نور څوک به مو نه تشویقوي. خو کله چې خوست او پکتیا ته لاړ او د زرګونو خلکو، ځوانانو، مشرانو مینه ولیدله، حیران پاتې شول او دوی دا وویل چې انشالله هڅه کوو چې د افغانستان لپاره نړیوال جام وګټو. ما خیلی خوشحالیم که امروز توانستیم بیایم ولایت زیبای خوست رو ببینیم، مردم پرشور و پرهیجانش رو ببینیم. په خوست پکتیا کې په زرګونه خلک راوتي وو او د بریا شعارونه ورکول او د افغانستان د یووالي غږ پورته کېده چې زنده باد افغانستان، زنده باد افغانستان.